دا شیبه موږ د ممی په بازار کې ولاړ دلته یو قومي مشر نه اورو چې دوی د خپلې سیمې ستونزې څه ډول دي. حاجي صاحب تاسو خپل نوم واخلئ او که راته ووایاستئ چې په دې سیمه کې د مخابراتي شبکو نشتون څومره لویه ستونزه ده. زه خو حاجي عبدالباقي د وړ ممی د ولسوالۍ یم، خصوصا د ممی یم، دا د ممی ساحه ده. موږ خو ډېر پیشنهادونه کړي دي د مخابراتو په هغې کې، خو هېڅ د موږ غږ نه ده اورېدل سوی. موږ بیخي پاته یو له مخابراتو څخه، دلته ټلیفون نه لرو، فیسبوک نه لرو، هېڅ څوک چاته موږ غږ نسو رسولی، خپل مشکلات موږ چاته نسو بیانولی. دغه اولنی ځل ده چې تاسې دلته راغلي یاسته، دغه د موږ مشکلات تاسې پخپله هم وینئ. حتی د موږ د مکتبو په بخش کې هېڅ خدمت نه ده سوی. د موږ ماشومان ټول پاته دي د مکتب له هغې څخه. یعنې دلته اوس په ممی کلي کې هېڅ مکتب نشته؟ مکتبونه که مخکې مثلا جوړ شوي وي، خو تر اوسه پوخ مکتب موږ نه لرو. هغه هم تر اوسه کار نه ده کې سوی، خدمت نه ده کې سوی. مثلا موږ دلته 12,000 کوره به یو اندازن وړ ممی ولسوالي، خو په دې کې یو 12 پاس نه لرو. نو دا خو علت دا ده چې موږ هغه نه لرو، دلته معلمان نه لرو، مکتبونه نه دي فعاله، له دې چې پاته یو. اوس په دې ولسوالۍ کې اړوند د ممی په سیمه کې څو مکتبونه فعاله دي، متوسطي دي که ابتدایي؟ یا دا خو اوس ابتدایي مکتبونه دي چې شروع دي، هغه به تقریبا داسې یو 6 مکتبه وي. هلته موږ چې یو کلي ته لاړو د دې ولسوالۍ اړوند د مسزي کلي په نامه باندې دې کلي ته ولاړو، هلته ښوونکو ته 4,000 کلدارې په تېر نظام کې معاش ورکول کېدو، سره له دې چې د دوی معاش 8,000 افغانۍ وو. دلته دا سلسله څه ډول روانه ده؟ دغه مخکې پیسې چې خوړلې دي هغه هم برناکه خوړلې دي، خلکو خدمت معلمانو نه ده کړی دلته، نه هغې مکتب کې کړی ده، نه دلته بل مکتب. معلمانو خدمت ونه کړو؟ نه. ایا معاش قمندان واخلي، ولسوال یې واخلي، د ملي امنیت مدیر یې دا ټول سره ګډ وو، له معلمه تر مدیره تر ولایته مثلا چې د رئیسه پورې، دا ټول په دې غلا سره ګډ وو. دا یې خوړلې، موږ ته خدمت نه ده کړې. تاسې ولې هغه وخت هم غوښتنه نه کړه چې زموږ ولې ماشومان؟ موږ ډېرې غوښتنې کړې دي، خو لهذا دلته بعضې زورواکان وو چې موږ یې د خپل غږ هغې ته نه پرېښودو چې موږ خپل غږ اوچت کړی. لکه فرضاً زورواکان څوک وو؟ طالبان زورواکان وو؟ نه، دغه د تېرو حکومت چې دلته کوم مامورین وو، لکه څوک نومونه یې اخیستلی؟ دا د قمندان بدین په نامه باندې چې دلته قمندان وو، هغې موږ هېڅ ته نه پرېښودو چې موږ خپل غږ اوچت کړی وای، تر رسنیو هم رسولی وای. حتی چې د یو مکتب د موږ دا غږ اوچت کړی ده، هغه باندې موږ تهدید شوي یو، نیول شوي یو، بیا له موږ څخه پورونه هم په دې باب کې وړي. سره له دې چې هغه د سرحدیانو د ټولۍ قمندان، هغه د سرحدیانو دلته د موږ د دې سرحدي قمندان وو، یعنې په دې غلاو کې دوی مستقل شریک وو. روغتیایي مرکزونو په اړه باندې ووایاستئ، دلته کلینیکونه شته؟ نه، موږ ته یو کوم دلته یو چنۍ څنګه ده، خو مثلا موږ هغه نه لرو، کلینیک نه لرو. په ګرده ولسوالۍ کې موږ کلینیک نه لرو. ممی مستقله د ولسوالۍ ساحه ده، تاسې پخپله هم ولیدله، شاهدان یاسته د دې چې تاسې دا تګ کې راوکړله تر دې ځایه پورې. نو دلته د شفاخانه موږ نه لرو، د موږ ډېر مشکلات چې دي هغه له ډاکټره څخه مثلا ډاکټر نه لرو، باید چې موږ ته ډاکټر راسي، باید موږ ته شفاخانه جوړه شي. مکتبو خو مخکې دا د پیشنهاد درته وکړو. او دلته دغه پروژې چې دي کومې دغه مؤسسات، دغو موږ ته باید کلکه توجه وکړي. دا حالات د دغو خلکو تاسې وینئ چې دا له سخته غربت سره مخ دي. نو د موږ هیله دا ده چې تاسې له موږ سره په دغه کې د موږ غږ ورسوئ تر هغه چا پورې چې مثلا هغه له موږ سره کومک وکړي. دغه ولسوالیو ته لوی غځېدلې لارې چې مرکز کرنې سره وصل کېږي، دا هم خامه دي. ټولو ولسوالیو ته د افغانستان ټولو ولسوالیو ته لوی لارې پخې شوي دي، دا ولسوالیو ته لارې خامه دي. غوښتنه م څه ده؟ غوښتنه م دا ده که موږ ته دغه لاره غوښتنه د موږ دغه ده، که چیرې دغه د موږ د وړ ممی ولسوالي چې له مرکز کرنې څخه یوه لرې پرته سرحدي ولسوالي ده، نو که دا خدمت موږ ته دغه حکومت وکړي، فی الحال امارت ته چې دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه لارې جوړې کړي. د موږ د لارو مشکلات سخت زیات دي. او په دغه سیمه کې امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ امنیت الحمدلله چې اسلامي امارت راغلی دا د موږ بالکل ټول امنیت ښه په پوره 100% کې خوندي شوی دی. ډېره خوشحاله یو. موږ بالکل امارت موږ ته هر قسم ازادي راکړې ده، هر قسم ازادي راکړې ده. غږ اوچتولی سو، خو د موږ ستونزې او مشکلات امارت الحمدلله ډېر په وسایل سره ډېرې ښه نیولي دي. د عفو فرمان چې د څومره عملي شوی؟ الحمدلله دلته چې اسلامي امارت کوم عفو کړې ده، تر اوسه پورې چاته کنځا هم نه ده سوې، هیڅ څوک نه ده تهدید سوی. ډېر هغه خلک چې په دولت کې دلته په سل کې 15-80% د دغو خلکو په دولت کې کار کړی ده، خو اوس الحمدلله امارت ډېر د شفقت او د یو ترحم
غوندې ښه چلند ورسره کې له هغو خلکو سره حتی هر څه خدمت هم ورته کړی د نور هم خدمت لګیا دي. کیمرې ته ګورو او په ضمن کې تاسو مخکې یوه خبره وکړه چې موږ دلته ډیمو ته ضرورت لرو وړو وړو بندو ته ضرورت لرو تر څو اوبه راوګرځېږي او ځمکې خړوبه کوي. کومه سیمه کې ورته اړتیا لرئ؟ موږ خو دلته په مامۍ کې فی الحال د ټنک په هغې کې یو مخکې پخوا یو د ټنک یو بند تړل سوی و، نو دلته مخکې انجینران هم راغلي وو، د دې ځای سروي هم کړې ده. نو که دا بند راته ورتړل سي دغه د موږ د ساحې دغه د مامۍ شاوخوا دغه مځکې ټولې خړوبولی سي، ډېر مهم بند ده. نو که دا راته وتړي خو ډېره او مرستې راغلي دي د سیمې کې؟ مرستې خو دغه د پی ټي ایم وال سي دغه ډبلیو پی موسسې مرستې موږ ته فی الحال تقریبا د یو 600 کورو د مامۍ او د دوچنې 600 کارډه راکړي، نور خو یې تر اوسه پورې هېڅ مرستې نه دي راغلي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دغه خلک ډېر غریبان دي، باید دغه مؤسسات له موږ سره پوره همکاري وکړي.